أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فصل ثابت دی په بیان کې المسافر د مسافر مسافر من هغه څوک دی فارق چې جلاسو بیوت د کوروسه بلدی د شار د علاقې سووزي قاصدا قصد کوونکی وي دی مسافتن د مزل د تګ 3 ایام 3 ورځې ولیالها او 3 شپې بسیر پتلو سره وسط میانه وهو د میانه تک شری ما هغه د ساره چې مزل کوي ایبلو اوش والراجلو یا په پښو باندې والفلک یا په کشتۍ کې اذا هغه وخت اعتدل الريح چې باد هوا برابر وي ګوره یو څوک د کور څخه ځي مسافر کیږي په دې اندازه باندې چې 3 ورځې 3 شپې مزل د په مخ کې وي یعنی د دې څخه علماي کرامو بیل اختلاف چې اختلاف نسته کې د ټولو اتفاق هم پر دا باندې دی چې 2 کیلومتره اندازه یو سړی مسافرۍ تګ نیت لري چې زه پلاني ځای لزم هغه 2 کیلومتره اندازه وي بس دی مسافر بلل کیږي چې کوم وخت کې دی د خپل کورو څخه وواتي د خپل علاقې د شار څخه وواتي پس چې د شار وواتي د کورو څخه جلاسو د اجازه خبره د فرض لمن 4 رکعاتیز بس بیا د دن منځ نیمای سلو دی به نیم منځ کوي د 4 رکعاتیز منځ 2 رکعاته 3 رکعاته یعنی د ماښام منځ د سهار منځ دا نه نیمای کیږي دا به پرپرل منځ کوي وما هغه یلیقو چې لایق وي هغه تګ و مزل بالجبل د غره سره هغه د غره مزل هم د غره کم دی چې په غره کې دی روان وي هغه هم دون اندازه فیقصرون بکوتا کوي الرباعی 4 رکعات المنز 4 رکعات المنز لکه د ماپښین د مازګر د ماخستل منز دغه المنز به 4 رکعات کوتا کوي یعنی 2 رکعات به کوي د المنز به نیم کوي الا در هغه وخت پورې ان يدخل چې داخلي جدي بلده و شار خپل ته چې بیرته خپل شار لراځي در هغه وخت پورې به د المنز نیمه کوي او ینوي یا نیت کوي اقامت د اقامت نصف شهر نیمه میاشت به بلدتن په یو شار کې او قريه واحده یا په یو سارا او کلی او په یو علاقه کې او به صحرای دارنا یا زمر په علاقه په سارا کې دارنا یعنی زمر د اسلام په ملک او هو دا چې خبائیو د اهل خیمه دغه کوچان دغه علاقه خلک دي نو په دغه ځای کې چې چیر دی نیمه میاش قدر نیت ولري د دې ځای سده ولاړی مسافر سلو یو خواته چې ولاړی حالت په غزا کې د نیمه میاش یعنی د 15 شپو نیت د دوه چې زدالته 15 شپې کوم در 15 شپې کې کمی کولې د مسافر بلل کیږي د دل منځ په 4 رکعات المنځ به 2 رکعات کیږي او کچیر د 15 شپو نیت ولو 15 شپې کولې بیا د دل منځ پر کیږي بیا د مقیم بلل کیږي لا بدار الحرب دا خبره نه ده د دار حرب یعنی د کفر د دار د کفر د ملک چې د کفر ملک لور اوشتي بیرته را اوړي دغه چا د پاره دانه ده والبغي او د یاغانو محاصرن چې د محاصره کړی وي یا د یاغانو محاصره کړی وي بندي وي بند په بندو په جیل کې وي د پارم بیا د حکم نه دی د بلمنز نیمه کوي کمن لکه هغه څوک تاله چې وشت سي مکسو وخت و درنګ بلا نیتی بلا نیته یو سړی دی په یو ځای کې دی چې نن زم سهار زم په دا کې پر د باندې کلونه تیر سي خود نیت د 15 شپو نه وی کړی بس د اراده دی سهار می دا کار کیږي روانېږم په دا کې پر د باندې کال تیر سي کلونه تیر سي خود دل من 4 رکعات چې دی دا به 2 رکعات دی کی د المنز بدای دا فرض نیمه کی 4 رکعات فلو اتم کچیر پرک المنز یعنی پرل منز کاوي وقعد الاولى په اوله ناسته کې کښې ناستي تم پرسو پرزه پرز ده و اسا او گناهګار سو ګوره په دې باندې گناهګار دی خو پرز یې پرسو کچیر اوله ناسته د وکله وما هغه زاد چې زیات سو نفلن هغه نفل دي نو دا د 4 رکعات نیت د په مسافری کې وکي 4 رکعات المن چې د کاوي اوله ناسته وکله د ناسته چې وکه بیا یې اخري 2 رکعات هم پس وکه نو دا 2 رکعات المن د پرسلو او دا 2 رکعات چې اخري دي هغه د نفل وګرځي خو په دا کار باندې چې د رقم په کسته کوي په دې باندې ګناګار کیږي و ان لم يقعد کنکش ناستي کچیر اوله ناسته نه وکله یا په یو چا پس نیت وتاړي یو امام پس منځ کاوي هغه مقیم ولو هغه اوله ناسته پاتس ولا دغه امام خو اوله ناسته چې دغه د واجب ده خو د مسافر د اوله ناسته د فرض ده کچیر د غملا سره د امام سره د اوله ناسته پاتس و د دل منزولاری باطل سو
لم یقعد نکشه ناستی بطل باطل سو فرضه فرض ده مسافر سړی اما امامت ورکی هو ده مقیم و مقیم ته مسافر و مقیمان ته امامت ورکی په وخت په وخت کې صح سي کیږي و یتم پردی کې بعده ورسته درده کچیر هغه پاتل منز د مقیمانو المنز خو پردی نو دی چې سلام په وګرځوي اپات المنز بدی بیا پسپرک ولا امو امامت نور کوي هو دی وفي عکسه په عکس کې اتم و پردی کې مقیم و مقیم ګوره دی نه کی چې اپات المنزم دی په امامت باندې ورکی هغه دی نور کی وقصر کوتا دی کی المسافر مسافر ندبا مستحب دی ندبا مستحب دی اتم و فرق صلات کل منزونه مسافر سړی چې و مقیمان تل منزور کوي جمعات ور کوي نو بدی دا ژغ پر کوي چې زه مسافر يم تی خپل منزونه پرکی دغه ژغ کول چې دی دا مستحب دی فاني مسافر ز چې مسافر يم ويبتل باطلي الوطن وطن الاصلي وطن اصلي وطن اصلي باطليږي مثله په مثل د دې ګوره یو سړی دی په خپل وطن کې وسیږي د دې ځاسه کډه بار کبل وطن لولاړي د ها خاصه چې بیرته رالی دی وطن له دغه وطن د باطل سلو وز دی دلته په خپل زاړه وطن کې مسافر بلل کیږي ولې د کور و ځای چې دی هغه بل وطن جوړ شو لا سفر وطن الاقامه لا سفر و نه سفر وطن الاقامت د وطن د اقامت وسو سړی په بل شهر کې مقیم سو حالت نیت ول چې زه دلته 15 شپې کوم نو خدای به حالت المنز پرا کوي بیرته دی را خپل علاقه چې بیرته ورل خپل ځای له الته بیرته المنز نیمه کوي مقیم نه دی خدای بیرته دوم پلا بیا مسافر جوړ سو بیا بل نیت کوي د 15 شپې مثلو په مثل د وسفر او سفر ول اصلي اصلي دا دواړه د رقم جوړ شو وسفر او سفر چې دی زد او زد دی د چا د مقیم زد یعنی د کور زد سفر دی لا تغیران تغیر نخري الفائته قضایی په دې کې تغیر نخري وسفر او سفر دا ګوره قضایي المنز د یو چا په کور کې قضا سوی دی دی په سفر کې بیا راګرځي پرال منز برا ګرځي یا د یو چا په سفر کې قضا سوی دی دی چې بیا په کور کې راګرځي بیا به د سفر منز راګرځي یعنی پر به نه راګرځي ول د سفر منز خو نیمه دی او د کور منز پر دی وسفر المعصیه سفر د ګناهګار ک غیره لکه د نه ګناهګار ګوره د ګناهګار د پاره چې د سفر کم حکم د نه ګناهګار د پاره دی د ګناهګار د پاره مغه دی ګوره یو سړی دی دیندار دی بی دین نه دی داغه د پاره سفر سره کم دی نو خو 2 رکعات المنز به یعنی 4 رکعات المنز به 2 رکعات کوي نو د ګناهګار د پاره دغه حکم دی پر کې نسته په رخصت په رخصت کې د دې دواړو یو حکم دی صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين